د شیخ الاسلام رحمه الله تزوال او مزل ویلیو. به په مجلس کې مفتی صاحب محترم د دې خبرې وضاحت وکړو چې وجه دا ده چې د هغه په کتابونو کې د تجسیم اثبات دی. موږ وایو چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د الله په صفاتو کې الله لا هغه صفات ثابت کړي چې قرآن کریم کې الله ځان له ثابت کړي یا د الله رسول ثابت کړي یا د سلف په اقوالو کې ثابت وي. نمبر 2 د شیخ الاسلام په عباراتو کې به په نفي د تجسیم تصریحات ترخیو. لازم الجسمیت سکو من به تاسو ته تصریحات کو چې شیخ الاسلام وایي چې الله رب العالمین د جسمیت نفي کوي او په دې باب کې تفصیل کوي که چرته اثبات الصفات تجسیم وي نو دا تجسیم زه نشم نفي کولی ځکه اثبات الصفات قرآن سنت سلف کړی دی او که تجسیم چرته بل څه ته وایي د هغې وضاحت هم کړی دی نو بیا زه هم نفي کوم. زمونږ د طرف نه دعوه دا ده چې تاسو دې لفظي کلام ته کلام لفظي ته مخلوق وایي دا د الله کلام نه ګڼئ او دا د سلفو په اقوالو کې بدعت او گمراهي ده او بدعت او گمراهي ګڼو او کفر هم ورته ویلی شوی. په دې خبره که موږ ته نصیحت وکړئ مناظره کوو که نه بیا به مناظرې ته خوښه نه وي. اوله بسم الله الرحمن الرحیم دا خو کار نه کیه چې پروت دی دا د دې مفتي صاحب دا د دې بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. زمونږ اوله چې تاسو سره کومه خبره وه د شیخ باره کې د ابن تیمیه د هغې هغه بس مونږ کېښودی په معنا د دې سره چې هغه خبره زمونږ پخه شوه هم تړله کېمښوده بیا مې خبرې ته راځو. پخه شوه څه مطلب؟ پخه شوه نه مراد دا دی چې په هغې به مونږ مناظره به کوو. اول دلته چې لیکل شوی دی کاکا صحیح ته لږ چپ شه موږ چې پوه شو که نه خو دسخط کوو. دویمه خبره دا ده چې شیخ صاحب د کلام خبره کوي د کلام د صفت الکلام د کلام نه د صفت الکلام. په صفت الکلام کې تاسو عقیده دا ده چې صفت قدیم چې متعلق بذات الله دی چې نسبت ذات الله ته کیږي دا مخلوق نه دی او د صفت الکلام ودرې دا خبره ختمه کړي. موږ دعوه ده چې دا قرآن د الله کلام دی. خبره لنډه غیر مخلوق امام چې په دغه کې وایي قدیم او حدیث پرې دا مخلوق دا د الله کلام دی کنه. قرآن کریم د الله کلام غیر مخلوق غیر مخلوق کلام نفسي مخلوق پرې خبره ختمه کړي. شیخ صاحب خبره ده ختمه زمون خبره ده نه مفتي دې اوس خبره سي ګوره شیخ صاحب ما هو تا ته ویلي دي کله چې ګوره خبره ختمه کړي. دا دقایق فلسفي نه ما کړي دي دقایق صرف دوره مې په چې د ګونګي په ژبه باندې مور پیږي. د څه په ژبه؟ ګونګي. د ګونګي په ژبه څوک پیږي؟ مور. ته پې نه پیږي دا پې نه پیږي ګونګي سره چې مور کی نه پیږي. ما تاسو ته 150 کړه ته تاسو په دې مخه زه ستاسو د علمیت نفي نه کوم لکه ریاض الله ستاسو د علمیت نفي نه کوم شرقاید امور عامات نه ویم نه کوم نفي نه کوم دا د شرقاید او د برابره د ما 12 کاله تکمیله درس کړی دا د ما تکمیلي شاګردان دي. اندارین راتلو تناسب استاد جی ما 12 کاله امور عامه قاضي الحمدلله تا قصې نه کوم هدایت پکې نشته نو خو نشته او وګوره تام ټول وخت ضایع کړی دی 12 کاله تا ته وې دی وی قاضي دې لږه کړی دا اوس نور څوک ضایع کوي دته دا مقصد مې دا ستاسو د علمیت نفي نه ده مقصد مې دا دی چې ګوره په یو موضوع باندې یو سړی مطالعه وکړي نه پې پرېږي ممارست وي په اسماء صفاتو کې په تاسو یارانو دوستانو کې د دې سړي په شانتې پوه سړي نشته على الراس على زموږ سر دی دا خیر دی په دې ټولو کې پیکې کې ما پسې خلک کلیپ کوي ته راپسې کړی دي ابو اپیا خو راپسې کړی دي ماشاءالله جواب نه دی ټولې دنیا به پسې کړی خو ما ورته ویلي دي چې را میدان ته شه د خپل ځان مناسب مې نه ګڼم خفه کېږې ما زما په دا زما اشنا دی ما پرېږدی د سره چې دی یا زما هادي وګرځي یا زه د ده هادي وګرځم تاسو ولې لنډې خبرې کوو ښایسته مزېدارې صحیح ما خو ستاسو په قواعدو لګیا یم ستاسو قواعد قرآن سنت سلف د دې نه خو زه نه ووتم ستاسو قواعد لګیا شیخ صاحب زمونږ رایې دا ده مونږ د صفت الکلام قایل
الله تعالی د فار صفات منو او په صفاتو کې صفت الکلام منو. بیا په صفت الکلام کې مونږ د قدم قائل یو چې صفت الکلام د الله تعالی قدیم صفت دی. اوس دا چې دا قرآن شریف چې دا تاسو وایي نو تاسو دا قرآن شریف چې دا مقرو محفوظ فی السنه مقرو فی السنتنا مکتوب بأیدینا دې ته تاسو کلام وایي دې ته تاسو قرآن وایي. زه ستاسو په دې مسلک باندې اوسه پورې لا پوره نیم پېښ زه یو تش بیان کوم. ما صرف پرې کې یو کتابت دی، قراءت دی، حفظ دی، دا تلاوت دی، دا افعال العباد دی. افعال العباد مخلوق دی. خاطب شو یو مکتوب دی، مقروء دی، محفوظ دی، دا د الله کلام دی. نه والحق تاسو زه تاسو عبارت زه د دې دواړو په منځ کې خپل خلاصه لکه زه د خپل کم علمي اعلان کوم. زه په دې دواړو په دې فرق باندې اوس هم پوه نه شوم. یو هغه کلام دی چې الله رب العالمین ویلی، جبریل اورېدلی او نبی صلی الله علیه وسلم ته راوړی دی. هغه کلام لفظ د جبریل علیه السلام ته چې کله راوړه نو جبریل علیه السلام ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل نو په صورت د الفاظ او د اصوات دغه یادې ها دغه ته تاسو څه وایي؟ الله چې او فرمایلی دی دا د الله کلام دی. الله چې دا جبریل چې راوړی دی، جبریل چې راوړی نه دا الفاظ تلاوت دا که صوت د جبریل دی خو کلام د الله دی. د کلام نسبت اول قائل ته کېږي. نه موږ ځان پیو الحمدلله رب العالمین اواز زما دی، کلام د الله دی. کوم یو جبریل چې راوړی کنه تاسو خبره کوئ جبریل چې راوړی دی نو دا د الله صفات ته تاسو وایي الله کلام نزل به نه دا زموږ عقیده نه ده. دا زموږ عقیده نه ده. مونږ په اوبو کې بوسو نه بوسو. صحیح خبره. زموږ عقیده دا ده. زموږ عقیده دا ده الحمدلله رب العالمین دا زما اواز دی او دا زه چې زم اواز زما دی او د کلام نسبت اول قائل ته کېږي کلام د الله دی. انما الاعمال بالنيات ودرګه انما الاعمال وغوښه انما الاعمال تاسو له غوښه تصریحات دا مخلوق مفتي سم دا کلام ته غوښه زما خبره پوره نشو کنه مفتي سم تاسو غوښه نه داسې نه ده کنه ته غوښه ګوره مونږ وخت یو نه شته ته دې مرګري زه خپل خبره پوره کوم کنه. الحمد لله ودرګه الحمد لله رب العالمین دا اواز زما دی، کلام د الله دی. انما الاعمال بالنیات اواز زما دی، کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. قف نبکی من ذکرا اواز زما دی، قصیده د امرؤ القیس. بالکل څه کې اختلاف دی. اوس ما ته وکړي چې دا د الله کلام د تاسو چې دی دا نه مني دا شاګردان دی ول پوهه کا غوړه کنه چې دې څه وایي دا غوړه کنه چې تاسو غوړه کنه دا کلام تاسو په مزه شو تاسو کوم ویل جبرئیل السلام راوړل تاسو دا وایي چې دا د الله صفت کلام دی او قدیم دی یا صفت قدیم دا څه وایي قدیم پرې غیر مخلوق د احمد ابن حنبل نه نقل دی. احمد ابن حنبل نه غیر مخلوق نقل غیر مخلوق قدیم حدیث نه غیر مخلوق غیر مخلوق او الله صفت دی. مونږ صفت الکلام کې دا رائے ده چې غیر مخلوق نو د دې باندې بس حکم لري خالق وته وي صفت الله صفت الخالق غیر مخلوق ته قدیم به کنه صفت الله غیر مخلوق دا استعلان من استعمال او دي کې دا په حق او باطل مشترک دا مخلوق او غیر په اسلام کې راغلی دا حدیث ته مشترک دا الله صفت غیر مخلوق یو مرجی مالک پیر یو مرجی په دغه معنا کې نشي خدای اباؤنا الاقدمون بخير هغه په دغه معنا کې په دغه معنا کې لفي ظلالك القديم یعنی دا الله صفت دی کنه نو تاسو به وایئ چې د الله صفت کې انتقال وشو د اسمان دا خبره نه ولې دا خبره انتقال دا ستاسو پاس دي. قرآن كلام الله غير مخلوق لفظ ومعنى یا چې تاسو زسر غره انتقال دا راوړلو ته وایي کنه راوړل لفظ تاسو نزول شو نزول شو کرا نو نزول انتقال نه دی نزول څه شي حاجی اوی دی کنه یعنی انتقال پکې کیږي دا من الله د قرآن او سنت الفاظ استعمال کیږي پکې تا نه تاسو کوم جبرئیل السلام د قرآن د چا نه اوري تاسو چې انتقال پکې نزول
نزول شوی دی نزول د قرآن سنت الفاظ به استعمالو بس نزل به نزول قرآن ثابت کړ انتقال قرآن نه ثابت کړ نزل به الروح د دې استاد خبره منی کنه منی شیخ محمد د دې استاد خبره نه منی دا سورۃ فاتحه د الله کلام دی کنه او د الله کلام دی خدا چې دا دوی څنګه ویل چې دا په دې انداز سره نه دی دا انداز سره نزول باندې زموږ عقیده وره زموږ عقیده وره تاسو عقیده دا که غلطیږه ما تر تو وای نه خپل نه راوري غزاول کوره چې زما استاد په مس کې ما به الامتیاز وشي کنه شو سو ما به الامتیاز نه خو خبره زما په فهم مناسب سره ستا که شیخ صاحب نملانی دی اوریدل ستا عقیده دا چې یو کلام النفسی دی او د هغې کلام النفسی سره چې ما دا کومه الحمدلله وویله د الفاظ نو کلام خو د الله دی د الحمدلله رب العالمین کلام د الله دی او زما دا صوت او زما دا اواز دی باندې دا حادث که قدیم دی دا خو زما مخلوق دی زما مخلوق هم سره د خیر ځان کوم دا تا چې کوم قرائت وکړو ما سما وکړه او تا تکلم وکړو دا ما چې سما وکړه دا مخلوق دی دا مقروء د الله کلام دی او قرائت زما ټیک شو دا مقروء چې دا تا چې کوم مفهوم معنا وای کنه معنا مقروء نه مقروء څه چې نور تاسو وایي دا مذهب دی چې لفظ د الله دی لکه شیخ صاحب دا خو ټیک نه راکنه تاسو کله فضایل القرآن کې بیان کوي شیخ صاحب دا څنګه نه کنه تاسو دا حدیث وایي چې لا د ابن قتيبه په دې کې کا د ابن قتيبه په دې کې حرف و میم حرف شیخ صاحب حکیم د ابن قتيبه کتاب دې په دې کې زه خبر کوم سید حکیم مفتی سے وایي حاصل ده وای د الله په کلام کې حرف نشته دا حدیث څه معنی ده الف حرف و لام حرف و میم حرف لاول دغه روایت به ثابتول تاسو په ذمه بني تاسو دا لاول ثابت کړئ خبره چلو دغه خبره دوی وایي واذ ناديناه من جانب الطور الايمن اواز شاوکو بس څه چې وای ټیک بس پرېږده ما سره خبره دي کې دی ډیر داسې چل دی اوس خبردار علما ذهن هم دا رالي چې دا به ګورې ستاسو شیخ عبدالمنان صاحب زما ګورې ذهن هم دا رالي چې تاسو به دا دا عقیده وایو د یو سل څوارلس سورتونو چې کوم قرآن جوړ دی په دې کې حروف دي په دې کې د الفاظ دي صحیح ده دا حروف الفاظ د الله دي که دا د غیر الله دي دا حروف او د الفاظ زموږ عقیده دا چې دا د انسانانو دي دا الله تعالی کلام زموږ عقیده دا که زه په خپل مسلک کې نه غلطی کوم دا بعضې ملګري زمانه په دې بعضو معاملو ښه پیږي خاص کر انور تاج مولوي صاحب ما تا ته د صفت کړی دی زه تعنت نه کوم زه همداني نه ویم زما خیال دا دی چې زموږ د اهل سنت والجماعت د مذاهب اربعه رای در که غلطی کوم ته چې کلام صفت الکلام قدیم دی او دا مونږ چې کوم الفاظ ویو ملفوظ دا مونږ حدیث ګڼو زمونږ دا زمون تلفظ حادث او ملفوظ زما رای دا ده ته غلی شه مفتي صاحب ښه خبره وکړه دا ملفوظ حادث دی حادث مخلوقي که نه دا ملفوظ مخلوق دی صحیح شه دا زما ستا خبرې دا خو زمونږ صفت شه دغه وایم که نه زما ذهن دې ته دی دا زمونږ کسب دی دا خلق لکه دا ما چې کله دا یو سل څوارلس سورتونو چې جوړ قرآن دی جبریل راوړی دی صحیح شه صفت الکلام رسول الله سم راوړی دی دا د الله کلام دی کنه دا د الله کلام دی خدا کلام دی مدلول کلام دا څه شی دال د چا دی دال د چا دی کلام دا زمونږ مخلوق لیکل شوی مخلوق لیکو دا بل خبره کو خبره به پیو کنه شیخ نبی ته راشه شیخ ور په دې مناظره ور په دې به خبره کیږي شیخ الله کلام مسموع دی کنه دی من زمونږ ماتوریدي او مسلک زمونږ مسموع نه دی دا لا کلام د ماتوریدي او مسلک چې مسموع نه دی د عدم سبب وجه څه ده نو کلام د الله تعالی دی جوړ د اصواتو نه دی کنه جوړ د اصواتو نه دی کنه اصوات دي حرکات دي حروف دي کنه ابو الحسن شریوی مسموع دی ته مسموع نه دی هغه توجیه کو کنه کلام لفظي دی امام والی فقیده په فقه اکبر کې ذکر دی چې مسموع دی ته مسموع نه دی یو خدا ده ته امام صاحب په مذهب نه ذکر تاسو نه د سره غپ لګو د سره غپ لګو کوم ځای کې ویلي اکبر کوم ځای کې ویلي یو خو لګو په مات
لکه پسر سم او ته دا صحیح لګی دی مفتي دا صاحب غپ څه د دې د مذهب نه یو خلاف خدای نه کنه ماړه ته وابیانو صحیح دی اصلي مذهب دا دی. مفتی صاحب زه ته خبره ګوره مذهب را دا مفتی صاحب چې د امام حنیفه په درجه کې مجتهد دی تاسو ما خبره ته ما تريدين ته ناقص نه 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 تاسو داسې چل دی هغه وی موسی سم د الله کلام واوري نو ته خو مسموع نه دی امام صاحب مسموع دی نه کلام لفظي دی کنه نو کلام لفظي دی چا خبره ده کلام لفظي خو د مخلوق دی خدای مخلوق ماشاء الله اوس په مقدس مکه قرآن شته کې نشته ولې نشته دی کوم دی قرآن شته دا کنه دی کنه دا خو مخلوق دی دا مخلوق دی خو دا دی په کلام الله نو مخلوق مخلوق صفات دی الله مخلوق د الله په صفات څنګه دال کیږي شیخ صاحب تاسو الفاظ دا دي په مقدس مکه قرآن شته کې نشته بالکل شته شته کم دی ما ته وکیلی تاسو وای په مقدس مکه قرآن شته بالکل کتاب الله شته تاسو د انوار تعریف چې کوم د کتاب الله او د قرآن دی جی دا صفات الکلام نه لري د کلام چې صفت کلام وتوي کلام د باری تعالی چې دغه تعریف نور انوار نه ذکر کړي دغه تعریف په دا یو نقطه یاد ساتئ انور تاج مولوی انور تاج مولوی صاحب خبره وکړه خبره وکړه نور لار پیدا هغه تم نزو شرقایت تم نزو خیالي تم نزو ټیک شو جی خبره دا ده چې دا دال شه جی دا دال مخلوق دی مدلول غیر مخلوق دی مدلول خو په دنیا ته راغلی نه دی دنیا ته دال راغلی دی دال مخلوق دی مطلب دا دی چې د الله نه دی د الله صفت نه دی جی نو موږ ته کوم قرآن راغلی دی موږ ته چې کوم قرآن راغلی دا دلالت په هغه کلام نفسي کې کوم شي کلام نفسي دا څنګه دلالت کوي تاسو وایئ چې قرآن زما جبه خبره کوم ستا په زړه کې خبره زما د ژبې خبره ستا زړه خبره څنګه دلالت کوي شیخ صاحب دا لو مسؤول غیر کنه یو شی اولی ولیم نو تاسو صبر وکړئ دا خو غیر دي بدلون دا خو غیر دي مدلول دا قرآن غیر شي دا الله مصداقان یوي مصداقان یوي هذا چلو یو مصداقان ولي صاحب دخان او نار ولي صاحب تاسو ته مصداقان ولي صاحب شیخ محمد نبی ولا خبره جبر خبره کو ما دا غټ قرآن دلته ما دا غټ منطقي عالم نه قرآن تبرکی دلته دی کنه قرآن کې اختلاف دی جبريل د الله نه ساوري دي تاسو ما دا خبره شیخ صاحب دا خو تاسو علما په خیال مناظره شروع کړه په دې به مکالمه کو خیر دی په دې به مناظره نه نه مفتي خبره ده نه دا لیکو ته زب ثابتوم د قرآن چې د ابن تیمیه عقیده د زه خپل عقیده لیکم قرآن د الله صفت دی کنه زه خپل عقیده قرآن څنګه ثابت زه خپل عقیده لیکم زه خپل عقیده لیکم که غلطي کوم تاسو ته اجازه ته چې تاسو ماته دغه راکړئ زه خپل عقیده لیکم زمونږ د اشاعره او د ماتوریدیانو دا عقیده را دا ځلې کومه ښه کو زه غلطي دم تاسو ماته وایي اثبات یې په مخ زمونږ د اشاعره د ماتوریدیانو دا عقیده را چې صفت الکلام د الله تعالی صفت دی او کلام الله دی او قدیم دی بیا هغه چې زمونږ په ذهن کې دي چې مونږ ست صفت الکلام وایو هغه قدیم دی خو هغه زمونږ په ذهن کې د اصوات او حروف او حرکات نه دي تاسو ماته جګړې مه کوئ دا ما عقیده دا وایي صحیح ده موږ دې پر موافق یو هغې ته مونږ هغه صفت الکلام چې دی ما چې کومه تحقیق او ما چې کومه مطالعه کړې ده که د سلف وي که د حلف وي او که د متکلمین او که د محدثین وي نو زما په ذهن کې دا ده چې هغه صفت الکلام تعلق چې د الله سره ساتي دا قدیم دی بیا دا کوم مونږ چې څه وایو تلفظ دې نه مونږ تعبیر بیا په کلام لفظي سره کوو محدثین فقها اشاعره ماتوریدیان کلام دو قسمه تقسیمي کلام النفسي او کلام لفظي دا مونږ چې ویو چې مخلوق نه دی دا مونږ چې ویو قدیم دی دا مونږ چې ویو چې مسموع نه دی لکه څنګه چې رای د ماتوریدي ده او د اشعري صاحب رای تشریح کړ د شراقایت چې مسموع دی دا مونږ اصل کې د کلام النفسي خبره کوو دا ځان سره یاد ساتئ د کلام النفسي بیا دې خوا چې کله مونږ راکوشو نو زمونږ په ذهن کې دا دي زمونږ د مشایخو په ذهن کې دا دي چې دغه کم کلام النفسي چې دی که نه که تاسو دې سره موافق یې نو بس خبره به چې دا کم کلام النفسي چې دی چې هغه صفت الکلام دی د ذات د الله تعالی دا خو د الله تعالی د ذات نه د پښتو خبره انتقال نه کېږي نو په دې به تاسو ما پرېږدئ په دې باندې د جبرائیل علیه السلام د عبدالوهاب الشعراني او د خلکو پوره کلمات دي چې یا لیدل شوي دي د لوح محفوظ یا دال علاقه خیر کنه ما خو سیب ما خو ما پرېږدئ چې زه سره ما خپله خبره وکړه بیا که ثابتول نه ثابتول خو بیا کومه کنه بیا د هغې نه پس چې د صفت الکلام مخلوق ته راغلی دی د هدایت دپاره جبرائیل علیه السلام اغوستی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی دی
دې ته موږ په خپله اصطلاح کې کلام لفظي ویو. دې ته موږ په خپله اصطلاح کې شیخ صاحب څه وایي؟ کلام لفظي. موږ د هغه کلام النفسي د قدیم قائل یو او د دې کلام النفسي د حدوث قائل یو. د هغې نه د مسموع قائل هم نه یو. د ماتوریدي صاحب راعیدار د لاشري راعیدار چې کېږي او د دې موږ د غیر مسموع قائل یو. اگر چې زه لا په دې کې لا قول نه کوم په الحال د ماتوریدي صاحب قول د علما په القول نه زما تبه دا پروان زما تبه د اشاعره او دغه قول ته تللی را دا ما په درس ته خیر دا زما موږ اشاعره ماتوریدي خیر تاسو ما پرېږدئ. زمونږ مدعا دا ده که تاسو وایئ چې زه ولیکم چې زه ولیکم کلام النفسي چې متعلق ته ذات الله سره دی صفت ته الله تعالی دی قدیم دی او دا کوم چې دال علی کلام الله دی چې دې نه مونږ تعبیر محدثین فقها په کلام اللفظي سره تعبیر کوو دا حادث او مخلوق راغلی دی. زمونږ دا عقیده ده که ویې لیکي لیکي چې ولیکم شیخ صاحب عقیده اورګه خو دې عقیدې ته موږ اورګه کنه دې ته موږ ناروا یا زما نو بیا به خپل طالب نه تاسو کوم چې دا قرآن څه دی. دا قرآن د الله کلام دی. هغه څو ټول مسلمانانو ساقي ده دلا ورکا شیخ صاحب یا لکه محمد نبی مولوی صاحب دا الله قرآن دی. دا الله قرآن دی بالکل کلام دی کنه دی کم کلام چې صفات الله کلام دی الله کلام دی کلام دی کلام څه ته وایي دا تاج مناسب دا مولا یو ملت پیدا الله کلام دی وایي وای خدا دې الله کلام خدا الله کلام ما کوا الله کلام دا الله کلام مفتی سے وجه نه اورې کی دا اورې کی اوس باندې دا الله کلام شفاعت نشتن سمانه دې معنی هذا ما شیخ صاحب نو وردي ولا دا اوس ته مې ورته وایي چې نه ورځي دا د الله کلام د تاسو وایي یعنی دا د الله صفت دی یو منځي تاسو وایي دا چپ شته کنه یار دا د الله کلام دی د الله صفت دی یعنی صفت د التنا انتقال کو دلته راځي بالکل بس ټیک شو انتقال نه دا د انتقال یعنی دا صفت یو لکه نعوذ بالله لکه د الله صفت ځان څخه ګرځوما ما دا څه نه الکه حضرت محمد الله صفات حلول کړی سي تاسو الله حلول الکه خدای ته الکه حضرت محمد الله صفات جبريل راوړل دا څه نه ده زه الله حاضر ناظر غنم تاسو چپتا تاسو دا الله کلام زتیم برکا زه تاسو محاکمه کوم بس صحیح شو تی بن کوسو تبارک الله اگر اور وزنا دا ربک موسی دې سمانه کې وای او څوک چې आवाज وکړه وزنا دا ربک आवाज دا چې لاس کې موږ د الله صفات او الله تعالی درلې دا د سره دی الله صفات الله د صفات په کپیانو کې الله صفات څنګه جوړیږي دا نقوش دي الفاظ د الله صفات دي نقوش دي الفاظ نقوش خدا قران دی کنه اسمعنا خبره وکړه مفتي صاحب تبي اساله وکړه واذ نادى ربك موسى نادى فيل دي ربك فاعل دي ترجمه وکړه اوازكم مستعار دې ستاسو محمد نبی مولوی صاحب چې څو د الله واس نه من دا په کفر کې شک قربان شمه بس او په لګوا ته ما خبر حضرت محمد استاد یا لکه شیخ حضرت شیخ الله کلام نه نو په الفون مجلس نه کې څنګه وایي شر خیر پنځل لاس کار مې لستل زين زيتو کې او بغلا الله تعالی د غیږ کې بالکل مې لما خبره ما تلک شباب مفتی صاحب واذ نادى ربك موسى بس کوتا خبرو کې کاغذ غتا دا خبرو دا چې موږ څه تلفظ کو دا لفظ تاسو کو خبرو کو ځکه په بس بدن اوس پاسه ما شیخ صاحب خبر بس دنه پاسه زه شیخ دوه شیخین دي داسې کوو مفتی صاحب اصلي خپل خبره واضحه کړه ما واضح اوس داسې وکړو اوس داسې وکړو دا خو کلام نفسي غیر مخلوق د دې عقیده دا موږ عقیده را کلام لفظي چې د مخلوق دی یو سلسله سورتونه دي دا مخلوق دی مخلوق خو دومره چې دی دا دال دی په صفت د الله او نور دا مخلوق دی الله کلام نه
نه نه دا د الله کلام نه دی دا مونږ نه دی ویلي مخلوق د خالق صفت کېدای شي الله اکبر یو نقوش دی تاسو خپل عقیده یو ولیکئ سیاهي ده یو کاغذ دی یو غته ده یو قرائت تل دا مخلوقات دي دا مبادیات دي کنه محمد نبی استاد مبادیات دي کنه خپل عقیده ولیکئ صفات الکلام ها زه به خپل عقیده ولیکم کې به نو په خبره به ته کې یو خبره مکو غلی شه شور مکو ریاض استاد وای خبره په هر په سوچ خبره په هر په سوچ دا ولیکئ ودرېږه لکه نو زماره تقریر نه قلار شه زړه خبره کیږي زړه خبره کلام استدلال لکه په دې موبایل کې ستاسو تقریر زما سره دی دا کلام د شاعر ستاسو د موبایل دا موبایل کې چې دا کوم تقریر تاسو سره تاسو را پته لري چې دا زما دی اکه ډبینګ پک شي نه دا چې تاسو پرې د دې مغالطه نه مغالطه نه موږ ته ضرب الکوتک بالکوتک دلیل ذکر کوو دو تعین مجلس تا کلام دا مړه دا ته چپ او سره نبی اسلام ته زوم من زمره ته چپ سره ما ونه ما پرې دا چل دی دا مبادیات خمدیدار په دې کتابونو غوړای محمد نبی استاد خمدیدار په کتابونو غوړای قسم په الله بیا را قسم کړم چې نو د پلان کتابې مونږ به د پلان کتابې مونږ د پلان کتابې چې راتم ثابت کړه د قران او سنت کلام او سلف نو سره میونه منل او چې مو منل د ټول پاکستان به سره مني خو تاسو نه دا تاسو نه دا غیر چې تاسو به منل زمونږ عقیده وره صفا ستر لیکوي مناظره به پکاو زمونږ عقیده دا ده چې څنګه میوي لیکه لکه چې سبه ودی نه نو چې څه یو لیکم کنه کلام نفسي قدیم کلام نفسي حادث کلام مونږه چې کوم د ذات الله سره صفت الکلام دی بسم الله ولیکه اوله مناظره په دی وکړي چې دا نه لا ولا غبانه وکړو چې دا تقسیم صحیح دی د چیلنجر علی پسرا کړی دی عبدالمنان شیخ خبره ده شیخ خبره ده بشر ناس ته شیخ دا خط ټیک نه دی دا ټیک نه دی ورګه چپ تولیخ کاله ته چې ورز استاد په حول احلام کې ورکه شي عبد الله بن مسعود ناشطات مانو نکړه هغه کونه په مولي علم او ته کونه په مولي جهلني الله باندې او ناشطات دې معنی دی نکړه شول حدیث یاره نو چې تاسو ته بیا شو نو تاسو ما نه خپه ما تاسو ته ویلي چې ګوره عزت خبره دا زمونږ خو مدیدار خسته مشران بس په خیر دی بس سما خبره منه زمونږ جوړه ښه شیخ صاحب زمونږ مداوره ښه محمد نبی استاد ورخه الکه کزه غلطی کوم ګوري ما ته وای ښه بسم الله غلطی کړه صحیح شاګردان دې غلطی نه نه شرقایت غلط کړی دي نه 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 بسم الله الرحمن الرحیم دې صحیح دی لکه دا صحیح ده شیخ افضل دا الله واخره کنه مجی کبیر دا الله کلام يعني صفة الكلام القائم بذات الله هل كذا شريك عن القائم بذات الله القائم بذات الله جی غير مخلوق غير مخلوق معبر كلام نفسي سر نويمة غير مخلوق قائم بذات الله غير مخلوق معبر چې معبر دی وكلام نفسي سر ف كلام نفسي كلام نفسي سرا عند الجمهور غیر مخلوق قدیم دی دا زموږ یو عقیده ده هغه چې دال علی کلام الله دی حادث ونیگا یعنی تعبیر سنه لیکي معبر كلام نفسي انا اغرستو لكم يعني جوړ د اصواتو د حروفو د نقوشو المعبر الفاظ او بس هغه شو الفاظ ما حروف وي کنه المعبر
مفتي سي خبره جی الفاظ د نقوش نه جوړ نه هغه هم دا نقوش ځان لري د الفاظ ځان لري نه کنه تاسو څنګه دی کله یعنی جوړ د اصواتو او د حروف او د نقوش لفظ د نقش نه خلل جوړي ولا منقوش نه سم دا غبي تلر حاجه دا دلر ما تاسو ته چې ما خوشاله وینم ما پرې دی لر مې کته شیخ الله لري خوشاله نقوش لري کا نقوش تاسو ما ته چې الفاظ درکړه نقوش مخلوق دی اصوات او حروف او الفاظ نه زمونږ خورا اداره چې الفاظ دا کم چیرې ګدا خو زمونږ رائے ده کنه تاسو به دا غلطه ثابته کړئ جناب کنه تاسو به غلطه کې دا خو تاسو رائے نه لیکم زمونږ رائے ده او په سره مزه به غلطه ثابته سبا تاسو وایي کړه نقوش ته ټول مخلوق وي نو خو ته به پکې وایي چې نقوش ته پکې مخلوق دی او الفاظ او حروف ته پکې نه دي تاسو به تعبیر تاسو المعبر بكلام اللفظي حادث مخلوق د معبر په ځای المسمى نه لیکي دا دا تعبیر ته تابع معبر لیکي المسمى المعبر دونه به یو کوم المسمى والمعبر بكلام اللفظي حادث او مخلوق ته زموږ د عقیده غلطه خو نه ده زه ته خپل عقیده ولیکم تاسو ولیکه جی ولیکه نه نه ته ولیکه دلته والا پاڼه والا صدا والا تقسیم غلط دی ار څه چې کته چې بدعت دی وایب چې څه کې چې دا قرآن د الله د جبرئیل علیه السلام د الله نه اورېدلی کنه چې څه لیکي چې تورات انجیل زبور پکې ولیکه ما پکې کار نشته لیکه خو ما تعالی فتح هم درکړی شیخ تاسو مال فتح را کول زی فتح هم نه در قرآن کریم مطلقاً د الله کلام دی دا تقسیم قرآن سنت سلفو کې نقل نه دی د الله کلام اوریدل کیږي حفظ کیږي ویل کیږي نازلیږي دا حروف او اصوات د الله صفت دی ولیک فاجر حتى يسمع كلام الله دا مسلمونه کې جبرئیل السلام د الله نه اورېدلی دی حرف او صوت سره په دې کې مفتي سي یو تعین وکړو دا تعبیر چې دی لکه کلام لفظي خو تعبیر شه کلام لفظي معبر شه تعبیر د چا دا بکو بیا بکو کړه دا ستاره زماده جبريل دی د رسول الله دی حد خدای به بصیر په ورځ به کو کړی چې کینو کړه کتاب بیا به تنقیح ته مدعا کو دا نن بکا شیخ صاحب داس ما عقیده را دی په عقیده او تاسو بخپل ټیم معلوم کړئ قرآن او زه سنت او سلفو دا ټیک ته شیخ صاحب تاسو کې تاسو شاینه داخله دغه ولي کې دا عقیده بیا راوړی خو دمه واسه نه وخت شوی ته بځي مزه ما سره بلاړ مفتي صاحب په بوکو هغه پتا با سبا جمعه د خطبه ده او بیا د یومي مسکه او کوم نه مراد لري چې خطیبي ډېر راځي پورا بیا دی یا غره دا الهامیه وګورئ دا تنه شرح ده په کلام یو دمسی سخرت کړي وره ودا په میراب کې چې امامان وې دا خدا غیر الله کلام ما راته دا چې کتاب دی د تیمیه صاحب نشته چې ما سره نشته ردنا على من قال بالنفس حسینیت دوه دي یو د ارموي ده ډیر دي دا د شیخ یادي د شیخ یادي بس دغه وکاو شیخ یادي ما سره شته جی شته یو تسینیه د ارموي ده الله سکم سل طریقه باندې په دې تقسیم باندې رد کړي کیو دي ردنا على من قال لا مفتي سي خسته خبره قرآن سنت او د سلف او مسلک به تل امر قانون امر قرآن کې نه خلک از دا یو خبره زما ذهن نه خلاصي ځان پوي کوم کنه در مناظره په شکل نه وایم ته ډېر وړي خبره کې شیخ غوري ځان پوي کوم کنه دا لکه د الله د صفت دا نقل خو نه کی لکه تا چې وختي زم دغه نو سما لکه دا مونږه سره ونه چې غلط عقیده لوسه چل نو ګوره مجمع خبر نه اخلاص کړي مخکې تبارك الذي نزل الفرقان نزل به الروح الامين يا دا نزل وانزل ان انزلنا في ليله القدر
نو دې معنی به دا د کوی نه راوخېږي او که نه نزول خو څه ته وایي انزال د بره نه ښکته مخېږي نو که دغه قرآن وي که نه که دغه قرآن رښتیا دا کوم چې دی او منزل دی نو دغې بارې خو دا منزل لفظ راغلی دی او انزال نزول د بره نه ښکته راتلو ته وایي نو دا څنګه راغی په دې ټکي زموږ دا خو نزل القرآن یاد کړی نزلم دی او انزلم دی کلام نه یاد کړی ولې نزل قرآن کلام الله نه دی قرآن کلام نه نزل القرآن شابس دا سړی پوه ما څه به یې ورڅه کې که نه ما څه به یې ورڅه کې د انساني ښایسته خوی به کې لکه دا سړی چې دا مچانه مچانه دا ټوپونه یې سړی نورتاج صاحب سړی نورتاج صاحب سړی که موږ بېادبي وکړه تیم وکړه که موږ نه زه ته دا نزل القرآن دی لکه که نزل الکلام دی فرقان فرقان نزل الفرقان قرآن و کلام کې زما قرآن کې دا شستا کې به یې که نه وإن أحد من المشرکین استجارک فأجره حتى يسمع کلام الله دغې قرآن ته ویلي جی جی بالکل بل موږ نور الانوار حسامي مولوي ټولو کې کتاب څه ته وایي المنزل على الرسول ده بل شيء ندي المكتوب في كلام المصاحف الله المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه خاصه تاسو دوه باندې یو سوال کوم پتا نه کوم نه په دوانو چې تاسو دماغ سوي حق خبره وکړي حق دا د الله ته خو ما خلاص چې نه دی ویل کنه ما کې بریک تاسو دا دوی به خشي دا منګم تاسو وره تاسو تاسو په خیال باندې قرآن او صفة الكلام یو دی نه کلام عام دی قرآن فرد دی صفة الكلام خدای دا غیر فرد دی ګوره ما په سنوسیه کې تقریبا یو شل ځای شیخ صاحب ایستلی دي چې څنګه قرآن کلام الله دی داسې تورات انجیل زبور دا کوم مولیان چې دا مسله تاسو ته کوي چې تورات انجیل زبور کلام الله نه دی دا غلطه وایي کلام الله دی منسوخ دی منسوخ سره یو طرف ته کلام الله دی يسمعون كلام الله کلام الله نو چې دغه اشیاء کلام الله شو نو صفة الکلام خو زما په دماغو کې عام شو صحیح د قرآن عام دی بالکل پېښ او دا قرآن سره د صحایفو سره د تورات انجیل زبور دا د افرادو ګرځي او چې افرادو ګرځېدل نو زما په خیال تاسو هغه پکېږي مو خدا دال علی کلام الله شو دال نشي خیر دال نشي دا عین د الله کلام اسه مفتی صاحب دې لا بل شیخ صاحب یو خبره ده نورتاج مې چې ته قاضي شي او زما شیخ عبدالرحمن په یو پټي فیصله ته موږ له قسم په قرآن راکې چې دا مخلوق ده نو په مخلوق قسم قرآن او قسم شرک نه دی په مخلوق باندې جی دا قرآن دی کنه نو دا قرآن یو کلام الله صفت د باری تعالی یو کلام الله اطلاق په قرآن کې نو اسه تاسو ته ویم کنه چې دا یعنی تاسو وایي چې دا صفت دی کنه ته قسم به کوم قرآن کم کلام یو جی دا تاسو چې کوم قرآن راوړي د قاضي مجلس ته دا به یو فکټری کې جوړ شوی کدا بچا الله باندې ته ګور استاد یې په نه اخلاص دا به فکټری جوړ شوی نقوش نه مفتی صاحب دې خبره دا قرآن به یو فکټری کې جوړ شوی تاسو کپنه کې ګور نقوش جوړي قرآن په کپنه کې نه جوړيږي قرآن په دغه نقوش بدانو خبره پرې تاسو نکل راکې چپ چې دا راوړ د منقوش راځي اورګه دا قرآن پرې دا مفتی شیخ اورګه دا قرآن کافیه د چا کتاب دی کافیه د چا کتاب ابن حجر دا فکر جوړ نو جوړ دی ما انکار نه کوي نه ابن حجر سره ابن حجر الله کتاب خو دا غي د نقوش باغې دال دي کنه دا کلام نقوش د ابن حجر نه دي کنه نقوش دا اوسنی نه دي په خوانه چې نقوش د ابن حجر او چې پلاس لیکلي او کنه په بدلی کې را بدلی لیکلي دا نقوش د ګوره مرزا هیڅ مسله ده نقوش دال دی په لفظ دال دی په معنا لفظ او معنا د الله صفت دی او نقوش مخلوق دی شیخ صاحب شیخ صاحب چې د قاضي مجلس دا قرآن راوړي نو راوړي الفاظ په خپل وایي کنه چې دا مخلوق د ځکه راوړي کنه دا صفت خو باندې راوړي نه ورکو قرآن باندې دا قرآن صفت ده دغه دنه چې کوم الفاظ دي دا الله صفت ده تاسو په دې خبر وکم خیرت اعوذ بالله ولک دا اعوذ بالله اعوذ بالله قاضي ابو یوسف
نوم خو دې اورېدلی که نه محمد بن حسن شیباني دا د چا شاګردانو امام ابو حنیفه اجوري کتاب الشریعه وګوره د ده شپږ میاشتې مناظره نه دا خبره منقحه که چې دا نه وه او د دې ته کتاب الشریعه وګوره نه چې دا مناظره دا نقل ټیک نه دی جی داسې هغه داسې زه ته یم جی هغه منقحه که دا خبره منقحه که دا په دې نه وه چې د قرآن ته څوک مخلوق وایي امام ابو حنیفه نه چېرته دا نقل نه دی د قرآن ته چې څوک مخلوق وایي دا کافر دی که نه مناظره په دې وه مناظره نه وه دا په څه وه په دې باندې خو اتفاق و چې دا کفر دی تاسو وایي دا په څه وه نه تا نه تپوس کوم ما خو دغه اجوري څه لیکلي دي ته راته ویل په دې باندې نه وه که نه ته راته څه باندې وویل دا په دې نه وه تاسو وایي نه ویل ما خو چې په دې نه وه که نه تاسو وایي کوم چې د پاریس اسلام ما خو دا نه وي دا شیخ صاحب بله خبره کوو بله خبره کوو تاسو وکړئ امام احمد او د معتزله اختلاف په کوم کلام کوم چې کلام الله وګوره امام احمد بن حنبل څه کوم ځکه خو نفي د صفت الکلام کوي کنه معتزله خو نفي د صفت الکلام کوي اور هغه د کلام لفظي نفي کوي کلام لفظي معتزله نه مني شیخ صاحب کلام لفظي کې اختلاف و احمد بن حنبل د الله صفت دی هغه و د الله صفت دی جی د څه ویل چې صفات یو امام احمد صاحب دې صفات تصریحات شیخ صاحب امام احمد بن حنبل صاحب نه ارزه کې دا نقل دي چې القرآن کلام الله دا تحیات چې تاسو په ولاړو وایي به په قاعده کې به څه وایي دا خبره ما دا به بیا وروسته کوو کنه مړه لا خو موږ باغ سټیج ته قرآن راو شیخ صاحب دې مفتي شیخ صاحب زموږ موضوع حل موضوع ختمې دا که تاسو نه وي دومره والله په شله میټو کې ختمې دغه تاسو خراب کړل نه هغه سره وکړئ موږ به نه چپ شو مفتي صاحب تیمم ته ضرورت نه لکه دا څه تورات ته جوړ کو خو زر یې راوړه کنه پروا نه کوي وخت لګ دی مونږه زه تنګ شوم بس دی مفتي صاحب بس خبر ختمه ده ابن تیمیه باندې وو کوم چې مناظره به پدې نه په دوه یو ځای کو ته ما استدلال چې الله بخیر کینو هغه د الله ثابته کنه اسلام بخیر کی ذات ما جوړ کړی کوم ځای زه به تم دلته کوم نه ما جوړ کړی کوم ځای دلته هم سلام دې دا خو د قومي چې کې راځو کې تاسو کوم ځای پښته ته موږ کوم ځای اجلان خوښ اجلوان کې کوم ځای شروع وکړي نو ته د سبي مزون اشتراکات ته د مفتي صاحب سم چې الله باندې دنه علم یاد کا اخلاق یاد کوي خیر ته مشر خدي ویل خو ویل ته مشر خدي ویل خبره ته دا صحیح ده او ته ناشطات مانس دا مفتي صاحب علم یاد کوي اوسم بیا بدالم نه درځي حضرت دا خبره مکه ناشدات معنا ورزي ولا دا خبره منه بیا بدل دا حق تاسو کوم بیا عام نه درځي قرآن کې د زړه ارمانو باسوي کا کم ځای کې قرآن کې د زړه ارمانو باس کوم څه کوي الله صفات ونه زه درنه کوم چې شیخ صاحب درنه یو کوم بیزتی مکه مفتي صاحب الله دې نه کوي الله دې نه کوي دا بیزتی مکه تاسو پختنه کوم لازم دي دا دار مې ګوره خبر کو شیخ صاحب اوس خبر نشي خبرې خو د افغانانو منطقي اوس دا کوم باس چې نو تاسو نه خبر کېږئ نو دا لا یعنی باس دی دا چولی کو نو شیخ حضرت دماغ د طالبانو له خراب کړ چې کل امر ذیبا لم يبدا فيه بسم الله الرحمن فقبل بسم الله نه لیکل کړه شابه بسم الله ولیکا بسم الله مې دې وسه خیری اتباع سنت نشه بسم الله او دا ته ګوره جواب نه دی وزیر امام بخاری په مذهب امام بسم الله نه ولیکل په کتاب وایم کنه دا هغه مذهب راوړل چې زه لګي او نظر وګورم زه به ویم کنه او وایي بسم الله الرحمن الرحیم زمنګ دعوه دادا چې دا قرآن چې الله تبارک و تعالی په محمد رسول الله علیه وسلم د جبرئیل علیه السلام په واسطه نازل کړی دی او د یو سلو څوارلس سورتونه دی شروع په بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین او اخر والناس دی همدا لفظي قرآن د الله کلام دی الله له خوشاله دا قرآن جبرئیل علیه السلام د الله نه اوریدلی او جبرئیل علیه السلام نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلام تقسیم لفظي او نفسي ته بدعت دی د سلف او قرآن سنت د سلف په اقوال کې نشته ٹھیک شو دا زموږ دعوه او اورګه تاسو داسې چلو کې او تقوا مونته لک راشه
تاسو یو تکړه غونته لک راشي زموږ د مدعاګانو نه پټو شیټ دغه وکي نه دغه تیلو سبحان الله تر دوی دا غیناو کا او تاسو ته زموږ اجازه تداواله تاسو موږ دا غنو زموږ دا غیناو کې تر دوی دا دوه خبرو نو کا هغه د شیخ الاسلام په باره کې چې کوم دغه هغه دا څه کړي مونږ کړی ها دا نو کام په کې دا لیکل وکنه دا ایک هغه څه شو دې بس ټیم دغه بل دا کو کنه دا کو کنه دا ترا هغه دا لګه پاک ولیکا هم دا کا شانتي دا څه او شیخ حضرت دا ولیکا بل څنګه حواله ټول وال اورور استحزام من نه کوګر دي څونه خوري خبره به ته مشر یو څه دی ویل دا اوس اخلاقي جواب څونه خسته والله چې تاسو باس نه وکړه شیخ صاحب موږ یادوم نه والله کوم شیخ صاحب خبرم کړو خدای تاسو شاګردان دي ملګرو لکه اقدام دوی والله مفتي صاحب طبيعت من تمارين او بیا شیخ صاحب مخ تاسو لګه تیزی کوي مفتي صاحب چې کنه داغه وښه د مفتي صاحب طبيعت من تمارين ته مزاح ما نه خپکی چې تاسو به خپکی بالکل ځای نه د سمام غپولګو ما ګوره مناظره خبرو کې نه دی کړي ما خپل تعارف نجار تعالی جواب ورجو خو باج موږ نه کوو شرار به عزت کوو دا څه خسته جواب تاسو هم دي تاسو شیخ صاحب نو قاری روح حضرت مولانا مفتی قاری روح الله دا دیوبندیان ملګری نه مونږ په شیشه صفت کو اشاره کوي چې عقیدت ده شکر الله خوشاله موږ استاد دا پنځیان روان دي کنه ډیر زیات دا موږ بار دا خدای شر کوي شیخ افضل سی بل چې پنځیان ډیر روان خلک نه د اخلاق په لحاظ سره دا خلاص بالکل دی کوي نه داخلي اوس یو دوه امور کوخه یو تاریخ او یو ځای تاسو دینه تصویر واخیستل او تاسو با دا شی با ما او شیخ صاحب ځان لکو تاسو به پکې نه کېنه دا راته بیا روانې جوړې یو زمونږ شرایط چې شرایط کوي مناظره شرایط وای هغه هم تاسو دوه نه دا کوي خیر دی خیر دا چې شرط ته ماته وای مال سره په دوست خبرو کړو وای سره اتفاق یو شرط سره وای هغه ولته شرایط هم سری وای هغه خو د شیخ الاسلام په باره کې خبرې هغه هم اوس حل کړي نور خبرې نور شرایط به تاسو زمونږ صرف اخو شو کنه د دوی دغه نه پټواله زمونږ ما او شیخ صاحب ته دوه کارونه پرې دي یو ورځ او یو ځای نور تاسو به زمونږ نه شرطونه تاسو زه اوس وای کنه دا خو جنجال مسله دا کې شروع دي دا وګورئ دا موت ابي کنه زه صحیح کنه موت کی نو کنه شیخ صحیح اتفاق راځي په موبایل بیا بل وخت یو بل ته ویل شي دا موبایل نه دا اوس وی ما دی اوس وی ما او شیخ صاحب اوس تاریخ ټاکو خدا شیخ خطرناک دی مخلوق تو ور چې دا راغلی دی مفتي صاحب چې موږ د نووزو تاسو ته پرېږدو او وایم کنه بس ما دی اوس تاریخ مقرره په میډیا باندې وځم په مناظره په پلاني ورځ دي څه نه وایي دا چې کو دی وینو وام دی صحیح خبره نه سکره وسه مقصد زمادار ګوره مناظره نن سبا حالات خراب دي زما خبره وره چې صرف زه شیخ صاحب دوه کسان دي د سره دوه کسان ما سره دوه کسان موږ به له خبرو کو تاسو نه موږ خبر وکړه زه صحیح دا ټول هر څه وباسي کنه کیمرې به ختم کړئ تاسو دوه کسان تاسو کیمرې ختم کې او بیا بس دعا کوه خو هم نه کنه